عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم بندا استغفار په ځان باندې لازم کی یعنی الله جل شانه نه همیشه د خپل ګناهونو د معافي غواړي الله ته سوال کوي چې الله زما ګناهونه معاف کړي نو الله جل شانه با د ته د هر تنګي او مشکل نه د وتلو لار خلاص کی او د هر فکر او پریشانی به ختم کړي فراخي به پیراولي اطمینان به ولا ورکړي او په داسې لارو به طریقو به الله د ته رزق ورکوي چې د به خیال او ګمان هم نه وي د دې حدیث روایت مسند احمد دارنګ ابو داود شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو د حدیث نه موږ تاسو دا خبره زده کړه څوک استغفار ډیر وي یعنی الله جل شانه د توبه وباسي ګناهونو خپل ګناهونو معافي غواړي د الله نه استغفار ډیر وي روزانه 2-3 کړه د استغفار وي نو الله جل شانه با د مشکلات آسان کړي مشکلات به ختم کړي فراخي او په الله راولي فکر او پریشانی به سوچونه به ختم کی اطمینان ژوند به الله ورکی او په داسې لارو به الله رزق ورکوي چې د خیال او ګمان کې هم ناراضي نو راځي چې سړی او زنانه ټول دا قصد کړو چې نن بعد با استغفار ډیر ویو استغفار په ځان باندې لازم کو او دغه ثوابونه ځان لپاره حاصل کو محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي